د ابراهیم ابن ادهم رحم الله زمانه ده او د دوی خواته یو نوجوان رالی. دا نوجوان ورته وی حضرت ګناهونه مې ډېر کړي دي او ګناهونه پرېښودی نه شم، ما ته څه داسې طریقه وښیه چې زه دا ګناهونه هم پرېږدم او زما دا شته ګناهونه هم الله پاک معاف کړي. نو هغه ورته فرمایي چې ته ګناه ولې نه شې پرېښودی؟ وایي بس عادت نه مجبور یم. نو هغه ورته یو 5 خبرې کوي. وایي زه ټیک ته ګناهونه خپل کوه، لیکن زما یو 5 خبرې دا به واورې او دغه 5 خبرې چې کوم دی دا قبول کړه، که دا دې قبول کړې تاله به پیدا درکړي. وایي بیا ګناه کوه خیر دی. وایي ځه هغه راته بیان کړه. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته فرمایي اولنۍ خبره دا ده چې اذا اردت ان تعصي الله، کله چې تو اراده وکړي چې د الله رب ذوالجلال معصیت وکړي، د الله نافرمانی وکړي، نو فلا تأکل رزقه، د الله پاک رزق بیا مخوره، هغه رزق مخوره چې کوم الله پاک پیدا کړی دی. نو دی عرض کوي دا بلا څنګه چلی؟ ولې زه چې څه خورم ولې دا خو د بل چا رزق نه دی، دا خو د دغه یو الله رزق دی، د هغه د رزق د خوړل نه بغیر خو زما چاره نشته چې د هغه رزق نه خورم څه به خورم؟ وایي نه کنه دا نشم کولی. وایي ښځه بیا دویم کار وکړه. وایي چې اذا اردت ان تعصیه، کله چې تو اراده وکړي چې د دې خپل رب نافرمانی وکړي او په معصیاتو کې ژوند تیر کړي، نو بیا یو کار وکړه. فلا تسکن شیئا من بلاده، د الله رب ذوالجلال په ښارونو کې او د الله په دې ځمکه باندې مه اوسېږه، د الله د دې ځمکې نه اوځه، د الله د دې وطن نه اوځه، بیا هلته ګناه کوه خیر دی، بیا تاله ضرر نه درکوي. نو هغه ورته حضرت دا څنګه کیدی شي؟ که دا وطن او دا ملک دا د الله دی، خو دا بل ملک هم د الله دی، ځمکه هم د الله ده، اسمان هم د الله ده، او فضا هم د الله ده، خلا هم د الله ده. ځمکه او اسمان څونه چې څه دي دا خو ټول په ټوله د الله دی. د الله د بلاد نه او د الله د وطن نه څنګه اوځم؟ دا خو نشم وتی. وایي ښځه دا هم نشي کولی. وایي بیا درېیمه خبره ته ښیم. هغه درېیمه خبره دا ده چې اذا اردت ان تعصیه، کله چې تو اراده کې چې د الله رب ذوالجلال نافرمانی وکړي، نو بیا یو کار وکړه. فانظر موضعا، داسې یو ځای وګوره چې لا ينظر فيه مبارزه، یعنی نه دی الله ویني او نه دی د الله یو استازی ویني، نو فعصه فيه، په هغه ځای کې خیر دی بیا ګناه وکړه. نو دی ورته عرض کوي چې داسې بلا څنګه ځي چې داسې ځای ته لاړ شم چې هلته مې نه الله ویني او نه مې د الله په مخلوق کې یعنی گواهی کوونکي مې څه ویني، دا ځمکه به گواهي کوي، دا ونې او بوټي به گواهي کوي، دا دیوالونه او دا څه چې مونږ ته په نظر راځي دا ټول به د دې انسان خلاف به گواهي کوي. نو داسې بلا څنګه ځي چې هغه ځای ته لاړ شم چې نه مې الله ویني او نه مې څوک ګواه کوونکي ویني؟ نو داسې هم وایي نشم کولی. وایي ښځه بیا ټیک ته خیر دی، په دنیا کې ګناهونه کوه او د ګناه نه ډک ژوند تېروه، لیکن اذا جاءک ملک الموت، کله چې ستا د مرګ وخت راشي او دا ملک الموت تا ته رانږدې شي، لیقبض روحک، د دې دپاره چې ستا د روح قبض کي، نو فقل له، د اسرائیل ته داسې ووایه اخرني حتى اتوب توبه نصوحا واعمل صالحا، ما لږ وروسته که، زما دا نیټه امر لږ وروسته که، امر مې مه مړ کوه تر دې پورې چې مضبوطه توبه وباسمه او نیک عمل وکم، بیا به مې مړ کړي. نو هغه ورته عرض کوي حضرت اسرائیل خو د الله په حکم باندې راځي او هغه چې کله راشي یو نفس ته، د هغه نفس نیټه چې کوم دی بیا وروسته کېدی نشي، هغه بیا چاته انتظار نه کوي، هغه د الله د حکم نه خلاف ونه شي کولی، مال هغه مهلت به څنګه را کوي؟ وایي زه دا هم نشي کولی. وایي زه خیر دی ژوند د ګناه تېر کا او مرګ هم تاله رالی، لیکن اذا جاءک الزبانیه، ستا د مرګ نه بعد تو به ګناهګارې او تا ته به د جهنم فرشتې راځي. نو اذا جاءک الزبانیه، کله چې زبانیه او د جهنم هغه داروغګان تا ته راشي، لیأخذوک الی النار، د دې لپاره چې هغوی تا ونیسي او جهنم ته دې ګیل کي، نو فلا تذهب معهم، د هغوی سره مه ځه، د هغوی سره چېرته لاړ نه شي. نو دی ورته حضرت دا بله څنګه چلی؟ د هغوی مقابله ممکن نه ده،
هغه خو دومره طاقتور دي چې د دنیا یو طاقت هغوی ته نه رسي د هغوی سره مقابله نشي کولی هغې نه خو ځان خلاصول نشي کېدی نو بیا ورته ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وفرمیل ای نوجوانه چې کله تو دا 15 کارونه نشي کولی بیا به یو کار تا ته پرېوځي هغه دا چې تو به د ګناه نه توبه کې ورنه که تو د الله پاک ګناه هم کې او د الله رزق هم خورې وایي ډېره د شرم خبره ده دویم دا که تو د الله پاک معصیت هم کې او د الله په کور کې څوک به داسې وکړي چې د یو انسان په کور کې موسیږي او د هغه معصیت کوي د هغه نافرماني کوي د هغه د حکم خلاف کوي دا به څوک برداشت کړي د چا کر چې څوک راشي او د هغه کر اوسیږي هغه ولا کانا پینه ورکوي او دی لګیا دی د هغه نافرماني کوي نو دا به وایي څوک برداشت کی او د الله د فرشتو نه د ملک الموت طاقت لري او نه چې کوم دی د جهنم د داروغانو طاقت لري نو بیا یو کار ستا دپاره ضروري دی هغه دا چې په دې دنیا کې چې کوم دی الله ته توبه وکړه او د دغې خپلو ګناهونو نه راوځه الله به تا ته چې کوم دی نجات میلاویږي هغه په هغه ټایم کې د هغوی په لاسو باندې توبه کوي چې زما د نن نه توبه ده زه به هېڅکله چېرته ګناه ونه کړم بهرحال زما عزتمندو دغه 15 خبرې چې څنګه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دغې ځوان ته او دغې نوجوان ته فرمایلی دي دغه خبرې ما ته تم نن متوجه دي که ما ته ګناه کوو دا 15 خبرې دي ځان ته رامخې ته کړو انشاءالله الرحمن الله پاک به ګناه زموږ نه خود به خود ختمه کړي الله رب ذوالجلال دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین